مینه دا نه ده چې یو بل ښکل کړي، مینه دا نه ده چې یو بل په غېږ کې ونیسي، مینه دا نه ده چې په خوله وایي چې مینه در سره لرم. رښتینې او د زړه مینه یو بل ته اهمیت ورکول دی او یو له بل سره بغیر له کومې ویرې څخه مشوره کول دی. په غم او ښادۍ کې یو د بل په خوا کې اوسېدل دی. مینه یعنې زه ستا خبرو ته غوږ نیسم او ته زما خبرو ته غوږ ونیسه. مینه یعنې یو بل درک کول. مینه یعنې یو له بله په نه خبره خفه کېدل او بیا ډېر زر پخلا کېدل او یو له بل نه لرې کېدل. مینه د یو بل د زړه له حالاته خبرېدل دي. همدا د زړه مینه او یو پاکه ملګرتیا ده.